بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم قرآن کریم سورہ انفال اتم اور نہم نمبر آیات دا مسئلہ د مخکې نه شروع کړې وه چې واقعا د غزوه بدر الله رب العزت بیانولا او دا خبره واضح کولا چې فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی چې داسې فضا د بدر هغه پیدا کا نو د الله د طرف نه به تا سره د فرشتو امداد هغه هم راځي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میدان بدر کے ولاړ دی او په میدان بدر کی دعا کئی زکا کما دعا چې آغا د زړه نه وي اخلاص سره وي او مقام او ځای هغه هم د قربانۍ ورکولو وي هغې ته تیار هم وي نو په هغه ځای کې دعاګانې الله قبلوي ځکه د الله د دین خبره وه د الله د دین اشاعت و مخکواله د اعلاء کلمت الله داغی مسئلہ او مقابلہ د کافر سروا ظالم او جابر سروا او دیخوا ضعف او کمزوری وا د مسلمان بے وسی وا نو دغه وخت کې د الله رب العزت دربار کې مسلمان خپل حاضری لګیو د الله د دروازې هغه ټکای یقینا هغه دعاګانې الله قبلوي لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها اسیم چی مسلمان
دا د الله د دین د پارا د اعلاء کلمت الله د پارا د اوچتېدو د توحید مسئلې د پارا هغه لګیارې د مسلمان په هغه سرحداتو باندې د کافر سره په جنگ کی په جهاد کی برسر پیکار دے نو یو سبا و یو بیگا د تمام دنیا و مافیها نه بہتر دے نو چې هغه سبا و بیگا بہتر دے نو پای کی دعا بیا څنګه الله رب العزت رد کړي. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور امدغه د الله اکبر وینارا امدغه د الله اکبر نعره دا دا پا مسجد کیم کی مؤذنم کئی خود دغه د الله اکبر نعره دا چې کله په میدان جهاد کې د کافر په مقابله کې کیږي داغی ځان لا اجر دے داغی ځان لا مرتبه را داغی ځان لا حیثیت دے. نو دلته په مسجد کی ځان لا حیثیت لري لیکن د الله په لار کې په کافر روب راوستلو د پاره او د کافر سره د مقابله د پاره دا आवाज چتول د الله اکبر دا بیا بیل حیثیت لري. نو یقینا د جنگ بدر او د غزوه بدر دا واقعات دام اللہ رب العزت قرآن کریم کی مستقل طور باندې ذکر کئی چې مسلمان تا دا لار خی رہنمائی ور کئی چې مسلمان ځان به داسې مضبوط ساتي ځان به داسې قوي ساتي ځان به داسې تیار ساتي چې هر وختي ته د کافر او د دشمن مقابله تاغه تیاری که کلم تا ته आवाज کیږي کلم تا ته ضرورت پیخیږي کلم چې دینو آغا د دشمن مقابله وی چې بیا خبري هغه پکې نه وي. نو دا د جنگ بدر واقعات دا الله رب العزت ذکر کوي چې مسلمان خپل ماضی وګورا مسلمان خپل تاریخ باندې نظر واچوا چې ستا نبی چې هغه ستا قائد او ستا رهنما دی ستا د امت صحابه چې هغه ستا د امت آئیډیل او نمونی دی هغه د الله د دین د پاره د اعلاء کلمت الله د پاره کم حالات برداشت کړی دي کم حالات پای کی چې دینو مقابلی کړی دي دشمن ته ولاړ دي الله ته جړلی دي الله نے دعاګانې غوښتلې دي او الله هغه دعاګانو قبولیت ورکړی دی. بیا دی ځای کې مغه حالات بیانوي قرآن فرمائی اذ تستغیثون ربکم آغا وقت چه تاسو فریاد کو لخبل ربتا ذکا غوث آغا چاہتا چه آغا تا فریاد کی آغا تا غوث ویلشی نو غوث اعظم دا خود اللہ ذات دے بل سوک نشتا. نبی علیہ السلام بدعا کولا یا غیاس المستغیثین اے دا فریاد قبل ان کو والا ذات زمونگت فریاد قبول کا نو فریاد بچا تکے دا با اللہ تکے بل سوک غوث نشتا. اگورا اللہ رب العزت پا دربار کی پا جنگ بدر پا میدان کی
دا اللہ نبی و صحابہ لگیاری آواز چاہتا کئی بلن چاہتا کئی اللہ تا کئی نو قرآن فرمائی اذ تستغیثون ربکم کل چی تاسو فریاد کولو خپل ربتا فاستجاب لکم نو قبولتیائی اکڑ تاسو تا پس سرا پدی سرا چی انی ممدکم چی یقیناً زستاسو امداد کم بی الف من الملائکہ پس ذرو فرشتو سرا مردفین پیدر پیرالی گن کی یو بل پسیرالی گن کی اللہ بیا دا سے امداد کئی خو ہاں مسلمان خو بس خی کنا صرف دا سے خو ندا چی مسلمان بغلے ناستی و صرف امداد تبا پتمئی دا سے امداد نا میدان دا کافر مقابلی تبا ادریگی نو امداد بالا حاصلیگی دا کافر آغا مقابلہ با کئی نو امداد بالا حاصلیگی نو دل تو گور دا کافر مقابلہ کے ولاڑ دے نو اللہ امداد راستو لے دے دا سے نا چی بس دے با یو سائٹ تا یو گڑ تا ناستی او امداد را کہ اللہ امدادو کی امدادو کی امدادو کی سنا سہو بدے حرکت کئی سنا سب د خپل وس مطابق د حالات مطابق اور د معاشری او د اسلام او د دین او د حکمران او د ملک داغی د حالات مطابق خو بس کی کنا داسی خم نکیگی چیو سڑے رہے ہو بس اگا تبرے واغستو تورے واغستا و پا یوازی تا منڈے وے نا چی کم دی آگئی خو مخ کشی ورپسیو بیا چی کم مقرر دی دے دے پارا چی ستا دا ملک کم اداری مقرر دی ستا دا ملک کم آغا جنگجو مقرر دی ستا دا ملک کم دفاعی خلق مقرر دے چی آغا خو دا داغی دا پارا دی چاہ خو مخ کشی کنا نو چی نا بس بیا با گڑ پا گڑ بانی صرف دا اللہ امداد تا چی دینو آغناسیو کچکول بم غوڑو لئی اللہ دے مسلمان کی دا مسلمان پا قوتونو کی دفاعی قوتونو کی اداروں کی اللہ تقویت و مضبوطیہ اور دینی غیرت و حمیت پیدا کی چاگئی پا مخ کشی نو انشاءاللہ مسلمان بیا سوک شکست غل نشی ورکولے اچھا جی نو قرآن فرمائی دل تزیری مورکئی چھ بے الف من الملائکت مردفین پاغذر و فرشتو سرام چاغ بیاو بل پسیرالی گن کی پیدر پیراتن کی بوی اللہ وی وما جعلہ اللہ الا بشرا ندے گرزول اللہ دارالے گلد دے فرشتو اللہ فرشتی برالی گی وما جعلہ اللہ ندگر زولی اللہ دے فتح لرا شکست دشمن لرا راتلل د فرشتو لرا الا بشرا مگر زیر گرزول ریم ولی تطمئن به قلوبکم او دید پارا چی مطمئن شی پاغیبانی زلون استاسو زلون پستاسو مطمئن شی اللہ دیل چھ دے اغا دا دا فرشتو را لے گلو کلل فتح در کللو کلل اور دشمن و کافر مغلوب کے دلے اوکلل
نو قرآن کریم دلته فرمائی چې ګوره دا امداد راتلل د الله را طرف نه دا زیره دی، دا اطمینان دی، نور فتح ورکول غلبه ورکول دا د الله په لاس کې کار دی. کله داسې الله فتح ورکړې ده چې ډېر کم تعداد د مسلمان په کثیر تعداد د کافر باندې فتح ملاو شوی ده. 313 دی په 1000، چې کله 1000 دی نو په 3000، چې کله 3000 دی په 7000. څومره وګوره حرم پیرا د مسلمان تعداد دا کم دی، خو امداد د الله ور سره پوره دی. الله مسلمان له غلبه ورکړې ده. نو د مسلمان تعداد به کم وي، کمزوری به وي، خو چې کله هغې همت نه کار والی، ایمانی قوت نه کار والی، دینی حمیت نه کار والی، الله ور سره امداد کی. ځکه قرآن وایي وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نه د امداد مگر د طرف د الله نه دی. ان الله عزیز، یقینا الله غالب دی، حکیم او د حکمتونو والا دی. الله ګوره په هر څه په خپله کولی شي. عزیز غالب دی، څوک یې مغلوبه کولی نشي، څوک پې غالب کېدی نشي. الله هر څه کولی شي. خو حکیم په دې کې حکمت دی. الله ته څه ګرانه ده؟ په ابابیلو باندې ابرهه وهلی شو. په ابابیلو باندې د ابرهه هغه قوت وهلی شو چې هغه د کم ځای نه را روانو څومره ملکونو ته شکست ورکو چې چای مخالفت کاو هغه ختم کړل او خانه کعبې ته ورسېدل. لیکن د ابابیلو چل نه ورتله چې دی سره سو. نو الله عزیز غالب دی، په یو کن فیکون هر څه کولی شي. خو ها دا د الله قدرت دی، قانون د الله داره چې کله وګوره قرآن فرمائی وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، لسمه سپاره کې برست راشي چې الله د دې ایمان والا په وجه باندې، ایمان والا په ذریعه باندې يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. الله وی وجنګیږي ور سره، قانون داري وجنګیږي. د جنگ سره الله رب العزت بس تاسو په لاس هغې له شکست ورکوي، ستاسو په لاس به ذلیله کوي، ستاسو به پې زړونه یخوي. یعنې الله خو هر څه کولی شي. الله ته اوس ګران نه ده. قرآن 28مه سپاره کې دا مسله بیان کړې ده. سورې محمد وګوره، هلته الله رب العزت فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. 31 نمبر آیات د سورې محمد. الله ازمائش کوي په تاسو باندې چې ظاهر کی په تاسو کې هغه خلک چې هغه لګیا جهاد کوي د کافرو سره، او هغه خلک چې هغه مضبوط ولاړ دی. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، او ستاسو د حالات و ازمائش الله اخلي چې ته څه کې. نو ګوره الله وایي په دې ازمائش دی. دا خو نه ده چې بس تا صرف الله ته پرېښې ده. الله خو هر څه کولی، د الله سره څوک مقابله نشي کولی. خو دا حالات الله دې له راولي چې الله رب العزت هغه خلق معلوم کی چې څوک د الله د دین دپاره لګیا دی، څوک چې دی نو هغه مضبوط ولاړ دی، او څوک د الله د دین دپاره قربانۍ ورکوي. دا حالات دا راځي او په دې کې پته لګي. نو قرآن دلته دا وایي عزیز غالب دی،
خو حکیم پخپل باندی دا سے نکی ما او تا پا ذریعے اللہ وی چی دا تا تا پتو لگی چی اگورا مسلمان چی کل متحد شا متفق شا مضبوط شا غیرت پا کی ایمانی راغے بیا اللہ حکیم ذات دے دی پا ذریعے بانے کافر لا شکست ورکی او کداغ نوی دا کلا نا کلا اللہ رب العزت کئی طالوت سے لوی لخکر روانو خو لوی لخکر زرگونو لخکر دے او طالوت سے پہ معمولی امتحانو کا چی دا تند پا حالت کی دا اوبون من اکڑل چی اللہ وی دا اوبا مسکے دا دے نہر اگوی واتگیو انگو سنگا نسکو پاغ زرگونو کی اللہ معلومول نو 314 پاتی شول او د جالوت سره مقابله وا او جالوت په زرگونو باندې مسلحو او درمیان دا میدان تراوته او دا چغبه والا حل من مبارزن شتره سوک چی زما سره مقابله کی جالوت میدان کې ولاړو حل من مبارز زما سره د مقابله سوکشتا نو دا دمره چې دا فوج او دا 314 طالوت صاحب سره مجاهدین را روان دي دا جنگ کې الله خو مخکې ختمولی شه خو نه الله په دغه ټیم کې ګوره امداد کوي چې کله د دا آواز کولو الله رب العزت د داود علیہ السلام اونته جوان والله پیدا دا قرآن بیان کړي داود علیہ السلام د طالوت سے په لښکر کې جوان دی او دام تاریخ نکلی ری چې خپل پلار د بل رورو هغه د طالوت سے پا لخکر کیو پلار راواستولو چې تلال شه دغه معلوماتو کا ضرور معلومات دیو کا داود علیہ السلام د خپل رور معلوماتو لراغله ری او بیا جذبر او چته شوی د چې دلته کې یو ظالم لګیاره او دغه مقابله څوک نشي کولی او هغه تور تاوی او په میدان کې داوی حل من مبارز داود علیہ السلام کشر جوان دے طالوت سے توی اجازت راکا دا امیر نا دا مشر نا اجازت بغوالی پا دا خوشتر لازم دا وہ اجازت راکا طالوت سے برتے کشر خیر دے ویرے تو اجازت راکا ستا اجازت پکار دے داود علیہ السلام کشر جوان او هغه د لوی کمانډر ته مقابله ته وروتل کله چې مخامخ شو داود علیہ السلام غټ کانه راواغست او په جالوت گزارو کو په ځای اوچورلی دو مردار شو وقتل داود جالوتا قرآن فرمائی داود علیہ السلام رو لگی دا او هغه ظالم هغه جابر کافر کمانډر جالوت هغه لاړ مردار کا ټولو له شکست فهزموهم باذن الله بیا د الله امداد هغه به خامخا راځي نو به هر حال قرآن دا خبره کوي حکیم چې په بعد کارونو کې حکمت د الله دی الله رب العزت دی د مسلمان امدادو کی د مسلمان نصرت دی الله کی حفاظت دی الله کی او الله رب العزت کم ځای کې چې مسلمان دی تین غلبه نصیب کی او د ظالمانو نے بچو محفوظ کی سمرہ بیماران دی اللہ شفاء کامل عاجل نصیبہ کی سمرہ مسلمانان وفات شوی دی اللہ مغفرت نصیب کی وصلی اللہ